د قرآن کریم د 10 سپارې 10 سورت سورة الماعون سورت دی. دغه سورت مکی یعنی د هجرت څخه مخکې نازل شوی دی. و آیات او یوه رکوع لري. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربان او پوره رحم کوونکی دی. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. آیا تا هغه سړی لیدلی دی چې مراد ځنې هغه محدود او معلوم کافران دي چې درواغ بولي ورځ د جزا یعنی قیامت؟ حال دا چې هغه ورځ یقیني راتلونکې ده او هر انسان به د خپل ښه او بد عمل سزا وویني. همدغه دی هغه کس چې شړي او رټي یتیم، حال دا چې هغه د مهرباني محتاج دی. خدا بدبخت هغه شړي او پسې اخلي او باعثوالی یعنی ترغیب نه کوي پر خوراک ورکولو د مسکین، یعنی خپل هم د مسکین سره کومک نه کوي، د خوراک انتظام یې نه کوي، خو نور هم پر دې نه باعث کوي چې د مسکین سره ښه وکړي. فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نو هلاکت او افسوس دی د پاره د لمونځ کوونکو هغه کسان چې دوی د خپل مانځه څخه بې خبره یعنی غافل دي، هغه کسان چې دوی ریاکاري کوي په خپل عمل کښې ښوونه کوي، چې مراد ځنې هغه منافقین دي چې زړه یې وغواړي لمونځ کوي او چې زړه یې ونه غواړي نه کوي، او کله چې بیا لمونځ کوي نو د دې لپاره یې کوي چې خپل عمل وښیي و نورو ته. او منع کوي دوی مال د زکات، یعنی هغه ډیر لږ مال چې د زکات د پاره الله امر کړی دی چې ورکړي، هغه هم دوی منع کوي او نه ورکوي.